بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ او جوړ وي. په نننۍ ویډیو کې به موږ د لپټاپ شټ ډاون په باره کې خبره کوو چې لپټاپ به څنګه شټ ډاون کوو. ټیک ده. ښه نو اخو هر چاته دا پته ده چې موږ څنګه شټ ډاون کوو. د سټارټ نوم کولی شئ سمپل یې دې ته راشئ پاور ووایئ او دې نه شټ ډاون ووایئ. ټیک ده. دا یوه طریقه ده. زر زر یې کوو. بله که دا نه کوئ نو ډایرکټ د کیبورډ نه الټ F4 پریس کړئ، دلته به شټ ډاون ډایرکټ راشي او اوکې ووایئ، دی به شټ ډاون شي. ټیک ده. خو بعضې وخت کې موږ داسې وکړو چې موږ دا پاور بټن ډایرکټ ووهو، موږ وایو دی شټ ډاون شو، خو دی شټ ډاون شوی نه وي، ځکه چې د دې بټن سیټینګز نه وي شوی، دی سلیپ موډ ته ځي. موږ وایو دا خو شټ ډاون شو خو هلته سلیپ موډ ته، د دې پاور بټن سیټینګ به اول کړئ نو دی به هله شټ ډاون کېږي. یا اکثر موږ داسې وکړو چې بس لپټاپ باندې دا سر ډایرکټ رابند کړو، موږ وایو دا شټ ډاون شو، خو دی بیا هم صحیح سلیپ موډ ته تللی. نو د دې سیټینګ موږ خپل مطابق کولی شو چې آیا په پاور بټن به دی شټ ډاون کېږي یا دا له پاسه سر پرې رابند کړو لید د لپټاپ، نو دی به هم څه کېږي شټ ډاون کېږي. نو د دې سیټینګ طرف ته ځو. ټولو نه اول څه وکړئ کنټرول پینل دا دی دا اوپن کړئ، او که دا تاسو سره په ډیسکټاپ نه وي نو د دې ویډیو ما جوړه کړې ده چې دا آیکن به موږ ډیسکټاپ ته څنګه راولو، د هغې لینک په ویډیو ډسکرپشن کې موجود دی. ټولو نه اول څه وکړئ کنټرول پینل اوپن کړئ، بیا راشئ هارډویر اینډ ساوند ته. ټیک ده. دلته پاور آپشن کې به موږ ووایو چینج وټ د پاور بټنز ټو، وایو چې پاور بټنز دي. ټیک ده. یو دغه بټن دی شټ ډاون ده، بل سلیپ بټن دی. موږ وایو چې دا به څه کوي، یا لیډ پرې رابند کړو دی به څه کوي. دلته اوس وګورئ when I press the power button، چې د کیبورډ نه زه پاور بټن وهم دی څه کوي، وګورئ چې کله په بیټرۍ او کله چارجر کنیکټ وي نو په دواړو باندې دی چېرته ځي سلیپ موډ ته ځي. نو ځکه موږ وایو چې دا څه دی، د دې سیټینګ کول ضروري دي. که ته یې وایې چې دا دې شټ ډاون شي دې ځای نه به دا څه وکړې شټ ډاون ته به یې بوځې. که په بیټرۍ که په چارجر وي نو اوس وګورئ دا په بیټرۍ څه شو شټ ډاون ته به ځي پاور بټن سره، خو که چارجر دې کنیکټ کړی نو دی بیا هم سلیپ ته ځي، نو دا هم چینج کړئ شټ ډاون ته. نو اوس په دواړه حالاته کې که چارجر کنیکټ وي او که نه وي د بټن پریس کولو سره به شټ ډاون کېږي. ټیک ده. بل دی when I press the sleep button، نو سلیپ بټن هم تاسو سره په کیبورډ کې زما سره په F1 باندې د سپوږمۍ دا نښه ده، دا د سلیپ بټن دی. دې سره موږ دا FN کې چې دی دا ورسره جنرالي ونیسو او دا ووایو دی سلیپ موډ ته ځي. دا خو همداسې پکار دی. وایي when I close the lid، یعنې دا وګورئ چې دا سر پرې داسې رابند کړئ دی چېرته ځي دی شټ ډاون کېږي نو دی سلیپ موډ ته ځي. که تاسو غواړئ چې په دې هم دی څه شي شټ ډاون شي نو دې ځای نه دا وکړئ شټ ډاون په without battery دا سوري without چارجر، او که په چارجر وي نو هغه هم څه وکړئ شټ ډاون کړئ. نو دی به اوس څه کېږي پاور بټن سره که بیټرۍ کنیکټ وي چارجر کنیکټ وي او که نه دی به شټ ډاون کېږي، او که نه بل چې کله پرې دا سر رابند کړئ نو هغې سره به هم دی په دواړه حالته کې شټ ډاون ته شټ ډاون کېږي به، که چارجر کنیکټ وي او که نه وي. بیا دې ځای نه دا څه ووایئ سیو چینجز ووهئ، ستاسو سره دا سیټینګز وشو. ټیک ده. نو اوس به د دغې بټن سره څه کېږي دی به شټ ډاون کېږي. دا ډېر ضروري سیټینګز دی، اکثر موږ ته پته نه وي. امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې وي.